د مولوي محمد یعقوب مجاهد تازه امر خپلو سرتیرو ته او د پاکستان د لوی درستیز جنرال عاصم منیر خبرو ته یې تون غبرګون ښودلی دی. پوره جزئیات در سره همدې ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت د خبرونو مطالبې لپاره در سره سبسکرایب کړئ. د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر له 209 الفتح قلی اردو څخه لیدنه وکړله. د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د 209 الفتح قلی اردو له رهبرۍ د لیواو قمندانانو مسؤلینو او همدارنګه د یادې قلی اردو د نظامي ښوونیز مرکز له مجاهدینو سره ولیدل. مولوي محمد یعقوب مجاهد مجاهدینو ته هر اړخیزه وینا وکړله او زیاته یې کړله چې د صف وحدت د خپلو امیرانو اطاعت د اسلامي نظام د استحکام او د خپلو اسلامي او ملي منافعو ساتنې ته ځانګړې توجه وکړي. همدارنګه قدرمن وزیر صاحب د لیواو قمندانانو مسؤلینو ته په خبرو کې وویل چې د افغان ملت د هوساینې لپاره خپل ټول توان په کار واچوي او ژمنه یې وکړله چې هڅه کوو خپل ټول قطاعات او جستمانونه په پوره معنا اکمال کړو. بلخوا د مسلحو ځواکونو لوی درستیز تازه سفر. د مسلحو ځواکونو لوی درستیز د 218 عمري قلی اردو څخه لیدنه وکړه. د مسلحو ځواکونو لوی درستیز الحاج قاری فصیح الدین فطرت د یوه کاري سفر په ترڅ کې د 218 عمري قلی اردو څخه لیدنه وکړله. د قلی اردو له مسؤلینو د لیواګانو له قمندانانو او مجاهدینو سره یې ولیدل او خبرې ورسره وکړې. د مسلحو ځواکونو لوی درستیز په وینا کې مجاهدین یووالي او د مشرانو اطاعت کولو تاکید وکړ او زیاته یې کړه چې د اسلامي نظام او ملي منافعو په ساتنه کې ځانګړې توجه وکړي. همداراز د ملي اسلامي اردو ټولو جستمانونو ته یې د پوره اکمال په هکله ډاډ ورکړ او مسؤلینو ته یې د هیوادوالو د سهولتونو په برابرولو کې هدایت وکړ. کو غواړئ چې د داسې تازه پر وخت د خبرونو مطالبو څخه خبر شئ نو زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ.